معززو حاضرینو، دا تیر پسیر په دې جمعه کې حق الزوجین بیانېږي. چنڈی میں کرانا پوٹ ابھی تو آج جانا میں کیا ہے کیا ہے سکی نہیں تھی نماز پڑھ کے معزز و حاضرینو، د نارینا حقونه په خزینو باندې زیر بحث دي. نو اتم حق د نارینا په ښځې باندې دا دی چې ښځه به د خپل میړه نه مننه کوي، شکریه به ادا کوي. ښځه به په ټول ژوند کې په تمام عمر کې د خپل میړه احسانات نه هیروي. میړه چې خپلې میرمنې سره خپل وس په انډول باندې احسانات ورسره کوي، نو د احساناتو ناشکری به میرمنه نه کوي. که میړی غریب دی، که مالدار دی، که هر څوک دی، که معیوب دی، میرمنه به ناشکری نه کوي، حق نه لري. داسې به نه کوي چې کله خاون ورته په غصه شي یا د میرمنې کوم فرمایش پوره نه کي، ښځه به داسې نه کوي چې ورته ووایي تا نه مې هېڅ کله خیر نه دی لیدلی، ستا په کور کې سوکالي او هوساینه ما نه دی لیدلی، تمام عمر زما ژوند تکالیفو کړاوونو سره دا مخ دی او تیریږي. دا د ښځو عادت وي. ښه معززو، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی کومه میرمنه چې د خپل میړه نافرمانی کوي دا جهنمی ده. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا دا روایت کوي، وی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائل ما جهنم ولید او په کوم ورځ چې ما جهنم لید او دی غوندې سخت حالت ما کله نه دی لیدلی. پنجونه سره چار شوې راوځي او معرف طرف زمانه بغام نامه ته تحقق شي کہ معرف خلیقین جنبال کو سب دے درتان تو ہے جان میں تو سبھی دے میں چلا رہا ہوں اول دشم جان کے میں دشم صحیح چار شوې راوځي کل صحیح
اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک نے روایت دے دا باندې لسپیکرم خراب دا شی کوي دا باندې دا مساله سکے دا باندې اوس आवाज نه کوي دا ټول تقریبا هم دي ګډوډ شي ये क्या मसले की ना शेषर पे ना दे हम जो वही नबी अलैहिस्सलाम मुबारक को फरमाइल چې ما کله جهنم ولید نو دی غوندې سخت او بدترین حالت ما نه دی لیدلی ما په جهنم کې اکثر جهنميانې ښځې ولیدې ما په جهنم کې ښځې ولیدې صحابه کرام نبی علیہ السلام مبارک نه پوښتنه کوي اے دا اللہ رسولہ علت سو تا چې په جهنم کې اکثر زنانه ولیدې علت سو سو وجوا نبی علیہ السلام مبارک فرمائی علت داو چې دا میرمنې د خپل میړه ناشکری کوي د خپل میړه احسانات دا فراموش کوي که تمام عمر شپیته اویا کاله میړه مزدوری کوي پیسې ګټي خاص د خپل عزت په خاطر ښځې ته په کور کې ورکوي د ښځې فرمایش پوره کوي خو چې کله معمولی خبر راشي بیا دا ښځه وایي چې ما تا نه ښه ورځ نه ده لیدلې ناشکري کوي نو نبی علیہ السلام مبارک فرمایي په جهنم کې مې اکثر سیاسر ځکه ولیدي چې دوی د خپل میړه ناشکري کوي دې حدیث نه معلومیږي چې په میرمنې باندې لازم دي چې د خپل خاوند مننه وکړي دې حدیث مبارک نه معلومیږي چې په میرمنې باندې لازم دي چې د خپل میړه اطاعت وکړي او شکریه ادا کړي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کومه میرمنه د خپل میړه شکریه نه ادا کوي دغه میرمنه به ورځ د قیامت کې د الله جل جلاله د دیدار څخه محروم وي الله جل جلاله په ورځ د قیامت کې نشي لیدلی او د الله جل جلاله دیدار دومره لوی نعمت دی جنتیان به الله جل جلاله جنت ته داخل کی نعمتونه به ورکی قسمه قسم انعامات په جنت کې خو چې کله الله جل جلاله خپل دیدار جنتی ته ورکی نو دی جنتی نه به د جنت نعمتونه ټول هیر شي او سوال به کې یا الله ځان راته وښایه دیدار دې راته راکه دا دومره ستر نعمت دی نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کومه سیاسره د خپل خاوند نافرمانی کوي دا به د الله جل جلاله د دیدار څخه محروم وي الله دې موږ او تاسو ته خپل دیدار وښیي دا لوی نعمت د الله تعالی دی
او په یو روایت کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کومه سیاسره د خپل خاوند ناشکری کوي الله جل جلاله دې ښځې ته ورځ د قیامت کې په نظر د رحمت سره نه ګوري. په یو روایت کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي 3 قسمه خلق دي د هغوی عبادت نه قبلیږي. د هغوی عبادت د خپل سر نه یو لیشم بره نځي. یو په هغوی کې هغه امام دی چې مقتدیان ناراضه وي او دی ورته جمع ورکوي. د دې امام عبادت نه قبلیږي. دویم هغه 2 مسلمانان دي چې خپلو کې سره خفه دي مرور دي د دوی عبادت نه قبلیږي تر څو چې صلح او جوړجاړی نه یې کړی. او دریم هغه سیاسره ده چې میړه ورنه خفه تر څو چې میړه په لاس کې لاس نه ایښی ځان یې تسلیم کړی نه اطاعت یې نه یې کړی په مشروع کارونو کې نو د دې عبادت نه قبلیږي. بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارک نه میړه خفه شو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک او دا بیبي څومره اوچته بیبي ده د جنت د ښځو سرداره ده په آخرت کې او په دنیا کې د سرور کونین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لور ده. دنه مبارک خفه شو میړی آویا کرته ورنه تاوه شوه معافي ورنه وغوښتله تمام شپه ورنه معافي وغوښتله بالاخره معافي ورته وشوه. بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارکه څومره عاجزي و انکساري کوي. د پیغمبر لور ده ګوره ښه داسې نه وایي چې زه به در باندې پلار خبر کم زه به در باندې صحابه خبر کم زه به در باندې قریش خبر کم. نه عاجزي کوي زما کور دا دی زما ژوند دا دی زما وخت دلته تیریږي زما عزت دلته خوندي دی. آویا کرتی ورنه تاوه شوه بخنه یې ورنه وغوښتله بالاخره ورته معافي وشوه. تشویش ورته پیدا شو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مانه خوشحاله شو ما راضي که هسې نه چې الله جل جلاله رانه خفه شوی نه اوسي. الله جل جلاله به وایي یو انسان لپاره تمام شپه ته ناقراره وي تا ورنه معافي وغوښتله تا ورنه طواف وکړه. نبی علیه السلام مبارک ته راغله د الله پیغمبره میړه رانه خفه و هغه مې راضي کړی دی اویا ځلې ورنه تاوه شوی یم تر څو مې راضي کړی دی خو اوس ما ته تشویش پیدا شوی دی هسې نه چې الله جل جلاله رانه خفه نشي. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي لوري که چېرته نن وفات شوی ته او میړه درنه خفه وی نو ما ستا جنازه نه کوله. لور ته نیکه توصیه ورکا لور په شا مه ټپوه موږ 15 ورونه یو موږ 6 ورونه یو موږ به داسې کوو موږ به داسې کوو. دا خرابې پایلې لري بیا نتایج به ډېر خراب وي. لور ته توصیه وکړه نصیحت ورته وکړه چې هماغه کور دی هماغه عزت دی چې عزت یې خوندي پاتې شي.
او بیبي فاطمی رضی الله تعالی عنها مبارکې درجې ته وګوره، زموږ ستاسو ښځې، او د دې کبر ته وګوره، د دې غرور ته وګوره، د دې مستی ته وګوره، آسمان غورځوي. معمولی سهو د میړه نه وشي بس بې عزته کوي یې. اکثر یې ښځې داسې دي، ټولې داسې نه دي. ګوره ډېرې نیکانې، نیندارې، عزتدارې، ابرومنې سیاست شته چې د خپل میړه عزت ساتي، که غریب دی، که مریض دی، که بد اخلاقه دی، دی په ځان باندې سخته تیری، خپل عزت تم ګوري، د پلار عزت تم ګوري، د خاوند عزت تم ګوري. داسې بزرګان هم شته. نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کومه ښځه 15 وخته لمونځ کوي او خپل میړه خوشحاله ساتي، فرایض په ځای راوړي، ورځ د قیامت کې د ده خوښه ده چې د جنت په هره دروازه باندې چې ننوځي داخله دی شي. نو د سیاسي ژوند بغیر د میړه نه دا نیمګړی دی، دا ناتمام دی. کومه سیاست چې مؤمنه وي، عزت لري، ابرو لري، د هغه ژوند پرته له خپل خاوند نه دا تاوان او خسران او شرم سره مخ دی. کومه سیاسره چې د میړه سره ناندري وهي، جنگ کوي، بد اخلاقي کوي، دغه سیاسره په ټولنه کې عزت نه لري، وقار نه لري، ټول کلی ورته په سپکه سترګه ورته ګوري، راز راز خبرې خلک ورپسې کوي. او بدغوني خلک چې دي هڅه کوي چې په د ده په باره کې خبرې وکړي، په سپکه یاد کړي. دنیایي ژوند هم خراب دی، آخرت هم خراب دی. ورونه به دې څومره وساتي، پلار به دې تر کومې پورې وساتي، یو میاشت به دې وساتي. هغوی ته خپل اولاد ورله غاړې دی، فامیل دی، بچي دي، مشکلات دي، د افغانستان ژوند دی، کار او مزدوري نشته، هر سړی په خپل ځان تنګ دی. نو وسیاسرو مه مستېږئ، کبر مه کوئ، په میړه باندې کبر مه کوه. که مریض دی، که غریب دی، که عملی دی، کار شی دی، په مسلمان دی، ستا میړه دی او تا سره نکاح ختلې ده، ته به ورسره ګزاره کوې. او که بدماشي کوې نو ځان خرابوي، ځان ته تاوان رسوي. معززو حاضرینو، کومه سیاسره چې د میړه اطاعت کوي، د میړه خبره مني، نبی علیه السلام مبارک فرمایي د داسې میرمنې ثواب مجاهد فی سبیل الله سره برابر دی. یو سړی د الله په لاره کې جهاد کې ډیر زیات اجر لري، خو نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کومه میرمنه خپل میړه اطاعت کوي په مشروع کارونه کې، دا میرمنه د دې اجر او ثواب فی سبیل الله جهاد سره برابر دی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک نے روایت دے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی و یو میرمن راغلا، متوجه شي، نبی علیہ السلام مبارک ته یو میرمن راغلا، ورته وی د الله پیغمبره داسې فکر وکړه چې زه ډیرو ښځو نماینده او پلاوی درته لیږلی، ډیرو ښځو ما ته عرض وکړه، ما ته شکایت وړاندې کړ او زه یې تا ته لیږلی یم په نمایندګي. نیکانې ښځې وي هغه که نه، د الله ولیانې، د الله دوستانې وي، تا ته یې را لیږلی یم او په نمایندګۍ راغلی یم. وایي څنګه؟ وایي ټولې سیاست یې وایي نارینهو باندې جهاد فرض دی، په ښځینهو باندې جهاد فرض نه دی. نارینه غازیان شي الله ورته اجر ورکوي، شهیدان شي تلپاتې ژوند دی، دا خوشحالی او
هوساینې سره مخ دی. او موږ چې د غازیانو امداد کوو، غازیانو سره کومک کوو، د غازیانو خدمت کوو، موږ ته به څه برخه پکې په دې ثواب کې که نه؟ نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمای وخزو کما خزا چې د خپل خاون اطاعت کوي، خبره مني په مشروع کارونو کې، دا په ثواب کې د مجاهد فی سبیل الله سره برابر ده. خو بیا نبی علیہ السلام فرمایي وخزو په تاسو کې داسې ښځې کمی دي، کما میرمنه چې د خپل میړه اطاعت کوي، وخزو داسې ښځې په تاسو کې کمی دي. دیدے معلوم تائیں مادہ معلوم تائیں دیدے میگن اے مادہ ہے موہن مادہ میگن کچھ بو کمائن کہ پانچ سا غتی منن دیو تانی گینستان نہ کن دی اور رشتی نہ دے بو کمائن. ابد کاو قضیاشن من ذہن کو چشن کتی تحقیق لے نشن صلح لے نشن کہ صلح با کچھ میں سے مادہ نہ لانجی شن ذات مادہ نہ لانجی تھی اللہ پوئی کے چن مادہ کتی کی نا پویا ہے. نو معزز و حاضرینو، خزا باید په مشروع کارونو کې دی حدیث نه معلومی چې د خپل میړه مننه او شکریه ادا کړي. نه هم حق د خاون په میرمنې باندې حق د میراث دی، لکه څنګه چې خزا د خاون د مرګ څخه وروسته د خاون په جایداد کې میراث او حق لري، همدارنګې میړه هم لري. میړه د ذوی الفروضو څخه دی. څه معنا؟ چې قرآن عظیم الشان برخه معلومه کړې ده، لکه څنګه چې میرمنه د ذوی الفروضو څخه ده، همدارنګې خاوند هم ذوی الفروضو څخه دی. خاوند لپاره دوه حالته دي، ښځه وفات شوه که اولاد یې نه و، څلورمه برخه د میړه دی. او که چېرته اولاد د ښځې ول نو نیمایي د ټول مال، څومره مال چې پاته شوی تکفین او د تجهیز نه بعد، د قرض د خلاصولو نه بعد، د وصیت د ادا کولو نه بعد چې کوم مال پاتې کېږي، په دې ټول مال کې د خاوند یا نیمایي ده که اولاد یې نه و یا څلورمه ده. دا د میراث حق دی. لسم حق دا دی چې ښځه به د خپل میړه درناوی کوي، قدر به یې کوي، احترام به یې کوي. که هر څومره میرمنه د اوچت خاندان څخه وي، شرعا ښځه حق نه لري چې د خپل میړه سپکاوی وکړي او د میړه نه احترام وغواړي چې زما خاندان اوچت دی او ستا خاندان ټیټ دی، زما قدر کوه. دا حق نه لري. او که چېرته د خاوند په بڼه کې مشکل وي، بڼه کې عیب وي، خاوند یې ګوډ دی، خاوند یې شل دی، خاوند یې ړوند دی، خاوند یې کوڼ دی، خاوند یې پک دی، خاوند یې قد کې ټیټ دی یا مریض دی دوامدار، میرمنه حق د سپکاوی نه لري او د دې حق هم نه لري چې خپل خاوند ته آواز وکړي چې و ګوډه، و کوڼه، و ټیټه. سپکاوی حق ورته نه لري. او که سپکاوی وکړه ورځ د قیامت کې به دغه میرمنه تمام مخلوق د وړاندې سپکه شي چې د خپل خاوند سپکاوی کوي. چونکې وخت بیا کم دی، مختصر پې راتیر شو. 11 حق د خاوند په میرمنې باندې، میرمنه به د خاوند د خپلوانو درناوی کوي، د هغوی به قدر کوي. داسې ښځې بیخي ډېرې کمې دي. میرمنه به د خاوند د خپلوانو یعنی خاوند د ورونو
د خاون مور، د خاون پلار، د خاون اقربا د هغوی احترام وکړي. داسې ښځې ډېرې کمې دي. ښځه د خپلو خپلوانو قدر کوي، د میړه د خپلوانو قدر نه کوي. سکه ورونه به یې سکه تر څو چې واده یې نه وي کړی ژوند به یې خوندور وي، لذتناک به یي، اتفاق به یي، مینه به یي، محبت به یي. او چې کله واده سره وکړي بیا خو هماغه سکه ورونه دي، خو دا مېرمنې سره په جنګ اچوي. ستا ورور دا ویلې، ستا ورور زما ماشومان ووهل، ستا ورور په ما ګزار وکړه، ستا ورور ما ته کنځلې وکړې. ها آخر بالاخره سکه ورونه په پردیو ښځو په سر باندې سره په جنګ شي. دواړه ورونه په کلونو کلونو خبرې نه کوي. دا ولې؟ ځکه مېرمنه په شریعت عمل نه کوي. که مېرمنه د خاوند د خپلوانو درناوی وکړي، قدر یې وکړي، نو دا ستونزې نه پیدا کېږي. کله چې د ښځې خپلوان راغلي، ښځه څنګه دودو لګېږي، غوښه راوغواړه، میړه ته وایي دا شیان راوغواړه، فروټ راوغواړه، دومره قدر یې کوي، خوشحاله یي، په کار ستړی کېږي نه. او که د میړه خپلوان راشي سر یې په دردي، خدمت کوي، خوشحاله نه یي، پریشانه ناست دی، 14 بجې مصرف د خاوند دی، خفه ور باندې ښځه ده. نو په همدې خاطر باندې د خلکو ژوند خراب دی. سکه ورونه دي، کال کېږي خبرې به نه کوي، علت یې څه وي؟ پول او پټی نه وي، علت یې همدا ښځې. ښځه د خپل میړه نه پیسې اخلي او بیا د میړه په پیسو باندې ځان د شی اخلي. پلار کره چې لاړه شي او بیا راشي خلکو ته وایي دا مې ورور اخیستی دی. اکثر بعضې ښځو د عادت وي دا مې پلار اخیستی، خو د میړه صفت نه کوي. میړه که څومره مصرف کوي ښځه یې دومره صفت نه کوي بعضې ښځې. نو باید میرمنه د خپل میړه د خپلوانو قدر او احترام وکړي. د میړه د خپلوانو باید سپکاوی ونه کړي او غیبت یې ونه کړي تر څو د دوی دا ژوند تریخ نشي. او بیا که چېرته د دوی دا فامیل بې اتفاقه وي، میړه او ښځه جنګ کوي، دا بیا د دوی په اولاد باندې بد اغېزه کوي. اولاد بیا داسې لویږي، بیا د خپل پلار قدر نه کوي، د خپل مور قدر نه کوي، د خپلوانو قدر نه کوي. فامیل چې جوړي په تربیت باندې برابر وي، اولادو باندې ښه اغېزه کوي. او که بد اخلاقي بې تربیه‌یي بیا نو په اولاد باندې غلط تاثیر کوي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته، نارینه او ښځینه ته، په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. الله دې ټولو ښځو ته توفیق ورکړي چې د خپل میړه قدر او احترام وکړي. او الله دې ټولو ته په وخت د انتخاب کې نیکانې بیبیانې په نصیب کړي. معزز وخت پوره شو او تر دې وخته پورې څو اونۍ کېدې چې میړه او د ښځې حقوق بیانېدل انشاءالله پای ته ورسېدل.